دارنګ یو بل شی وسم دی پرې نیټ باندې سنیک دا یو ایپس دی پای کې خلک ویډیوګانې لوډ کوي. اوس پاکستان دا کمپنی دی چې کوم دي دا ولا پیسې ورکوي ویډیوګانې چې څومره ته اپلوډ کوې هغو نه به تا ته پیسې ډېرې میله. نو اوس پای کې څه شی دی هلته ځکه ښه ویډیو دې وخېژوله خو کولې ګټل جواز به لري. ګډاګانې پکې خېژئ د ښځو چې کوم دی هغې ویډیوګانې پکې خېژئ د دروغو د ګپ شپ آبه کې خېژئ او پیسې یو کس پکې ما پکې په یوه هفته کې 1200 روپۍ وګټلې. څه شی دې پکې خېژولي وو به دغه ویډیوګانې وې نو دا د ګډاګانو ده دا فلمونه میلمونه او دا سندرې مندرې دا پکې خېژوه او پیسې ګټه. ای مسلمانانو دا په کم طرف تاسو روانې وئ؟ دا مال دومره خوږ دی دومره تاسو لیوني کړي وئ چې خپله وینه او خپله غوښه د حرامو نه جوړوئ. او د الله نبي فرمایي ایما جسد غذي بالحرام فالنار اولا به. هر بدن چې هغه ته غذا په حرام ورکړې شوه اور ډېر لایق دی چې دغه بدن وسوځي. 2 ورځې ژوند دی ما کروڑونه وګټل هلته اربونه مې وګټل خو چې سانه نه وختله په دغه پیسو به زه څه وکړم په دې به زه څه وکړم. د ولکې دې مړ شم خو چې حرام نه یي ولکې دې مړ شم. د ولکې نه مړ کېدل نشته دی د ولکې نه مړ کېدل نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي ان روح القدس قد نفث في روعي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. جبریل علیه الصلاة والسلام ما ته زړه کې دا راغورځولې وه چې هغه نفس په یو نفس په هغه پورې نه مري څو پورې چې خپل رزق مکمل کړی نه وي. چې کله انسان خپل رزق مکمل کړي بس بیا دې لاړ شي. تاسو نه ګورئ چې کله د انسان رزق مکمل شي مړ شي او کمې چې جمع کړي حدیث پاتې شي اته نه شي خوړلی. لہذا د دې ګند بلا نه ځان وساتئ.